بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو موږ د امازان فری کورس تاسو ته مکمل درس درکوو چې امازان د کوم ځای نه تر کومه پورې څنګه موږ امازان باندې کار کولی شو، آنلاین تجارت کولی شو. نو د دې کورس په تعقیب سره ما د شهید صاحب هغه پکچر دلته لګولی و په سکرین باندې. نو د دې منټورشپ پروګرام چې دی مکمل $290 به پې کوې، دلته به راځې، درسونه د دې شته دي ټول. خو Hello everyone. مشکلات یې څه شی دي؟ دلته د ریکارډ کړی دی، هیڅ سټوډنټ په 2019 کې دا منټورشپ ما اخیستی و. نو بیا زه ونه توانېدم چې د ډېر مشکلات و، زه پوښتنه تپوس وکړم، څنګه ځان یو مشکل حل کړم، ځکه چې دا یو سفر دی چې هر دقیقه درته مشکلات پیدا کېږي، هر سیکنډ ته کولی شي مشکلاتو سره مواجه کېږي. نو څرنګه کولی شي چا نه پوښتنه کوې، په چنګاونډ کې په دې باندې چا سر نه خلاصېږي، او د پیسو د ټرست معامله مې او بلې ژبې والا سره د ارتباطات مې. نو بیا خدای شته دا زما دپاره بسنه ونه کړه. بیا ما یو جانز یو امریکایي دی، هغه نه مې آنلاین کلاس واخیستو، تقریبا $1500 یې واخیستل، 2 هفتې کورس یې راته وویل، خو هغه نه مې ډېر څه زده کړه. بیا په 2021 کې ما خپله دې دپاره ځان کوالیفای وګڼو چې زه باید څنګه پښتنو دپاره په پښتو ژبه کورس اپډیټ کورس جوړ کړم. تقریبا الحمدلله تر 2,500 شاګردان لرم چې نور مې فارغ کړي دي. 2,500 اوس لا 243 نفرو کلاسونه راسره روان دي، چې هغه څوک آنلاین کلاس غواړي او څوک همداسې ریکارډ مې ورکړی دی درس وایي. زموږ د ریکارډ ښه والی، موږ دلته منټورشپ داسې جوړ کړی دی چې په ایمو کې دته موږ هر شاګرد ته جدا اکاونټ ورکوو. جدا اکاونټ چې کله شاګرد ته موږ ورکوو، په هغې کې ورته لیکچرې اچوو. دا لیکچرې نو شاګرد هره ورځ ورته درې اچوو، دا ګوري، د هغې نه بعد دا موږ سره ارتباط نیسي چې هو پوه شلم، پوه نه شوم، دلته مې مشکل دی. نو ارتباط موږ وټساپ کې هم جواب ورکوو، ارتباطات موږ په زوم کې ورته کلاس اخلو، که ډېر مشکل وي ورته کمپیوټر زوم کلاس اخلو. لیسن کې باید شاګردان اکثره وخت مشکل جوړوي، بل شي کې نو هر یو ته هانټینګ کې ورسره مرسته کوو. د دپاره موږ انتخاب کوو چې ته باید کوم مال چین نه واخلې، $500 نه شروع وکړه او یا $1000، نو دغه شی واخله، دا تا ته میاشت کې دومره روپۍ ګټي. نو هغه سره موږ مرسته کوو، تر هغه مرسته کوو چې څوک دنه موږ بزنسمین یې جوړ کړی، او دا واقعا کوو، او موږ په خپل هغه باندې ولاړ یاستو چې شاګردان سره په وعده کړې ده. بل ښه والی دا دی چې موږ د شاهد صاحب د کورس ټول معلومات ثبت کړي دي، اضافه د جانز او اضافه خپله تجربه. نو تقریبا 160 کلاسونه د سفر غټېږي مخکې روانې، نو 160 کلاسونه بیا ښایسته ډېر شی کېږي د شاګرد دپاره. نو تقریبا په هر بخش کې زیات معلومات دي چې تاسې د دې معلومات کتلی شئ، او تاسو موږ سره چې پیډ کورس کې کله برخه واخلئ، دا خو فری کورس دی، تاسو ته یوازې معلومات درکوم چې دا د امازان سفر څنګه دی، قصه یې څه شی ده، کوم ځای نه شروع کېږي، په کوم ځای ختمیږي. موږ نن په دې باندې بحث کوو، بعضې ماډل یې تشریح کوو، او بعضې معلومات تاسو ته زه وایم چې آنلاین بزنس څه شی دی. ښه والی د کورس چې زموږ دی پیډ کورس کې، یو ښه والی دا دی چې موږ اپډیټ کورس دی، اپډیټ 2022 دی. دوهم ښه والی دا دی چې موږ سره په پښتو ژبه او په دري ژبه موجود دی. په پښتو که څوک غواړي، که په دري غواړي، که آنلاین اردو یې غواړي، که انګلیش یې غواړي، دا ریکارډ نشته، آنلاین کلاسونه دي. نو دریم ښه والی دا دی چې کورس زموږ سره ارزان دی، مکمل کورس، لایف ټایم منټورشپ ممبرشپ په $100 موږ اخلو، یعنې
د الف نه تر یا پورې تر څونه وخت پورې سټوډنټ کولی شي موږ نه تپوسونه وکړي، خپل کار مخته بوځي، خو د دې مکمل فیس $100 دی موږ سره. نو ایمیل اډرس او دا زموږ واتساپ شماره ده، کولی شي چې موږ سره په پیر برخه کې موږ سره ارتباط کې شي او کورس شروع کړئ. تقریبا چې تکړه داسې وغواړي کار ورته ووایي 20 شپې 22 شپې موږ درس کلاسونه ورته اچوو، خو دا په 20 شپو تر یو میاشت کورس زده کوي او د مخې کار شروع کوي او موږ سره ارتباط کوي چې ما کورس خلاص کړو څه انتخاب کړم. بیا ورته موږ راهنمایي کوو چې دغه شی دغه بازار کې ډېر ښه روان دي، پلاکي که په امریکا کې هلته ما سره جنګل سکاوټ شته، زه پوهېږم چې امریکا کې څه شی ښه روان دي، په یوروپ کې څه شی دي، په سعودي کې او په دوبۍ کې خو موږ تکلیف نقل کوو. په افغانستان نه هم کولی شي افغانان وروڼه دي هغه کسان چې په افغانستان کې بیکاره دي، دا ډېر ښه کار دی، اسانه بزنس دی. یو څو ورځې که چې ټرانزکشن په افغانستان کې بند شوی د پیسو بانکي سیستم، یار دوست ملګری چې په هر ملک کې د هغې په اسنادو اکاونټ جوړ کړه، په خپل اسنادو یې جوړ کړه، بینک ریکارډ د هغه ورکړه، پیسې به د هغه بینک ته جمع کېږي. اوس خیر د افغانستان بینک دغه مشکل حل کړي دي څو ورځو کې. نو امریکا ته چې هغه نوي کسان تللي دي هغې کولی شي چې سره د دې چې خپل کیسونه او خپله کاروبار سخت کاروبار کوي دغه بزنس ته شروع کړي. $500,000 نه دې شروع کړي، هلته د چین نه مال واخلي یا دې کوم هلته زر ته مخکې طریقه ښیم هولسیل دې وکړي، FBA دې وکړي، ډراپ شپینګ دې وکړي. خیر که ډراپ شپینګ دومره هغه نه دی خو اربټراژ دې وکړي، دا دې مخته بوځي. نو هغه کارګر چې په یوروپ کې دي، په یوروپ کې کار کوي، سخت کار کوي، د هغې په څنګ کې دي، دا ایج پورې هغه نه لري، د ایج پورې نشته ده، دا کولی شي چې سن څومره یې د ده ماشوم یې، سپین ږیری یې، غټ یې، هر یو دا کولی شي چې بغیر د ایجه دا مخته بوځي. یعنې دا نه ده چې بس چا په ذهن کې وګرځي چې انډر 18 یا 18 کلنۍ ته که څوک کتلی نه شي که نه، هر کس کولی شي او ایزي بزنس دی. ته کولی شي چې د هر کس په نامه اکاونټ جوړ کړې. ښه مارکیټ پلیس دی په یوروپ، امریکې کې ښه هیوج مارکیټ پلیس دی. کولی شي ته د افغانستان نه په امریکې کې اکاونټ جوړ کړې، هلته یې LLC جوړه کړې، هلته ته کولی شي چې دا وچلوې. دلته راځو په بعضې ماډل دي، بعضې د ماډلو اقسام دي، په هغې بحث کوو چې دا کومې دي. یو څو دانې زه درته وایم. FBA private label, wholesale, arbitrage, drop shipping, virtual assistant, Airbnb, crypto market چې دی. FBA دا پرایویټ لیبل یو برخه دا چې شی دی، دا فولفیلمنټ په امازان دی، دا هر شي مسؤل امازان دی. مال چې تا کله چین نه واخیستو ویر هاوس کې د امازان ګودام کې د تسلیم کړو، ته هېڅ شي سره کار نه لرې، نه یې خرڅولو سره، نه یې چا ته وړلو سره، نه یې بیې بها سره. مال هغې ته ورکړه، ته خرڅوي، پیسې یې هم اخلي، ریټرن یې په غاړه اخلي، ساتل یې هم اخلي، خو تا نه پکې په ګټه کې تقریبا د 20 نه واخله 33% پورې تا نه اخلي. FBA چې هغه دوه مصرفه لري. دا FBA ده چې ټول کار یې هر څه مربوط د امازان کېږي، ته قرار کښېنه ګټه اخله. که بیا ډېره ګټه کوې FBA مه کوه، بېکار یې کور کې ناست یې FBA هم لکه افغانستان کې نه کېږي، کولی شي هلته کوم ځای کې د امازان خپل ویر هاوس نه وي هلته دا نه کېږي. دا چې کوم ځای کې ویر هاوس وي هلته کې په کور کې ګودام ونیسه، یو اضافه دوکان ونیسه، خپل دوکان دي په امریکې، یوروپ، دوبۍ، سعودي، په دې ځای کې د خپل دوکان یې قطر، خپل دوکان دې په امازان باندې د سامان د هر شي چې خرڅوي هغه ثبت کړه. یو کارګر یا خپله ونیسه، موټرسایکل باندې د اډر راځي ووایه، اډر راځي ووایه. یعنې فولفیلمنټ بای مرچنټ، ټول مسؤلیت د مرچنټ یا هم د تجار بزنسمن چې څوک ځان سیلر بولي د ده په غاړه دی.
وړل هم په ده دي، خرڅول هم په ده دي، پیسې اخیستل هم په ده دي. امازان سره کار نه لري. امازان خپل اعلانات کوي، هغه خپل اکاونټ ماهانه فیس $40 چې دی څه کم هغه اخلي. دا اف بی ام ده. یعنی اف بی چې دی ټول کارونه در امازان تر غاړې دي. اف بی ام چې دی دا یوازې خپله په کار مخته. پرایویټ لیبل ډېر مهم شی دی. باید پیل وی کومه پرایویټ لیبل دې ته وایي چې خپل یو لیبل، خپل یو لوګو جوړول، خپل یو آینده ویژن جوړول، لکه څنګه چې اپل و، څنګه چې ګوګل و، څنګه چې پیپسي و، څنګه چې بعضې ایچ پي و کمپنیانو جوړ کړي دي ځان دپاره. د دې دغسې یو نوم جوړول. ته چین کې یو مال واخلې $1 یا $0.5 50 سنټه قیمت یې ورته وویل لکه چې په دې باندې زما دا نوم دغه لوګو ولګوه. که دا مشهور شو دا ستا لپاره بس دی. که لانګ ویژن لرې او بزنس کې باید لانګ ویژن ولرې. ډېر اوږده ته فکر وکړي چې مثلا 10 کاله بعد زه غټ بزنسمین یم. ښه والی د دې دی چې یو ستا دپاره آینده ډېر ښه ده. دویم ښه والی د دې دا دی چې ته کولی شې چې ستا دغه هغه څوک نشي غلا کولی، څوک یې نشي خرڅولی. یعنې ویلیشن لاندې هغه بیا راځي. ستا دا پراډکټ چې انتخاب کړی عین شکل په عین نوم څوک نشي خرڅولی. شکل به خیر یو شي خو ستا دغه نوم باندې نشي. که ستا نوم یو پیره مشهور شو بیا دې تا ته مبارک وي. دا نو بیا خپل نوم پرېږده. لکه الکوزی دی مثلا هر شی پراډکټ کوي، کار کمپنۍ دا ورته خپل نوم ورکوي چې دې نوم باندې دغه کوالټي باندې ماته دا جوړ کړه. نو ته هم کولی شي چې د پی ایل په طریقه باندې پرایویټ لیبل وکړې. ډېر وړوکي د $500 نه شروع کړه، د $300 نه شروع کړه، $500 نه شروع کړه. 500 دانې آیټمه واخله، پینې، هغه که موس وي، که هغه د بیوټي، هغه که کاسمیټکس دا شیان وي، هغه که د کیچن سامان، هر هغه شی دې خوښ کړه. امازان خو ډېر غټ سایټ دی. نو چې کله ته خوښ کړې ته کولی شي د هغې نه بیا انتخاب یې وکړې. انتخاب یې په امازان کې خرڅېږي. دا وګوره خلک څونه شیان خرڅوي. څوک یو شی خرڅوي، څوک بل شی خرڅوي. بیسټ هم وي، امازان هوم او الکترونیکس او دلته کټګریانې دي چې کومه کټګري کې چې بیوټي و، میوزیک و، بی پراډکټس و، دلته خرڅېږي که نه. شی چې غواړې ته یې خرڅ کړې. د بی پراډکټ دې ولیکو بیا هلته سرچ کړه. مثلا زه دا خلک خرڅوي 5,000 دانې ریویو لري چې دا به څومره خرڅ شوي. $4 قیمت دی لا ته. نو 5,000 کسانو ورته کمنټ کړی دی. دا خو په 15 لک نفرو ترې اخیستی. داسې واخله هر یو. ته هم داسې کولی شې. مال راوړه اسانه، چینه مال راوړه، په امازان باندې حساب کړه، خرڅ یې کړه. مهم ستا جغرافیه نه ده. 14 لک کارګر لري امازان. تقریبا 6 میلیونه خلک په دې باندې کار کوي. ته په دې کولی شې ته هم یو څوک شې په دې باندې. مخکې درته معلومات درکومه، ته هم یو څوک شې په دې کار وکړې. یو ځان ته اکاونټ جوړ کړه. ډېر اسانه. کور کې کښېنه 1 ساعت کار کوه، ډېر هم وکړه، نیم ساعت کوه په 4 ساعتو کې. کمپیوټر ته کښېنه، شی ګوره، اول ثبت کړه. نور بزنس دی، تجارت دی، روان دی، بغیر د ټینشن نه روان دی. ایزي. دا پیل دی. پراوډ لیبل به جوړوې، خپل نوم او لوګو مشهوروې. لکه دغه
اوس ریموټ دی یا دا ماوس دی، د ماوس لیکل شوي دي لاجي، یا په دې ماوس لیکل شوي سوني یو کمپنۍ ده، هغه ماوس په خپل نوم لاندې خرڅوي. مثلا قلم دی، پرنټر دی، anything چې شی چې ته غواړې، یخچال دی، بل هر هغه شی واړه شیان ته ډېر وړوکی سمال شی ته جوړ کړه، خپل نوم ته پرې کښېږده، خپل لوګو چینول راته ووایه، کسټمایزیشن راته وکړه، هغه هېڅ نه وایي چې ته ترې کله مال اخلې دا باید ما په نوم که د مخکې تا ته نوم څه ورکوي، خو تا ته وایي چې خیر زردانو باندې د $50 مصرف راځي په ټول، ورته ووایه رایټ شي، خپل لوګو مخ ته بوځه، خپل نوم مخ ته بوځه، که مشهور شم دا دې بس دی. هولسیل څه شی دی؟ هولسیل د بل چا برانډ خرڅول، دا ښه بزنس دی، په امازان کې ډېر تیز خرڅېږي خو ګټه یې کمه ده. هولسیل هغه جانمانه کمپنیانې، مشهور کمپنیانې چې برانډ دي، لکه سراوي ده، لکه کالګیټ دی، سینسوډین دی، لکه داسې کمپنیانې چې مشهوره دي، د هغه مال ته بیا لیست کولی شې. زه مثلا هولسیل د دې هولسیلر یا ټریډر ته ورځي یا مینوفیکچرر ته ورځي، کمپنۍ ته ورځي چې زه دا مې سرټیفیکیټ دی غواړم تاسو نه مال واخلم، په امازان یې خرڅوم. دوی خو الرډي امازان کې لري، د دې ریلیسټ کوه، لیسټینګ ته ضرورت دی، که به لیسټینګ کې خو دې کې لیسټینګ ته ضرورت نشته. د مخکې ورته وایي چې وروره زردانې راکړه، زردانې چې دې واخیستل تا به تیار دی، ریویو ورڅه لري، پی پی سی ته ضرورت نشته، کمپین ته ضرورت نشته، تیز زر خرڅېږي. نو هولسیل کې ته مخ انتخاب وکړه او ریلیسټیک که هغه قیمتي شي، ارزان شي، نو د بل چا مال خرڅول دي، یعنې عمده فروشي ده. عمده دا معنا چې ته ځې عمده فروشي ده، یو زر دانې شیان اخلي، برانډ یا جانمانه کمپنیانې، مشهورې کمپنۍ، هغه خرڅوي، تا ته یې ګټه راځي، خرڅېږي. مثلا که تا په $10 اخیستي، په 11 خرڅوه، کمه ګټه کوي خو زر خرڅېږي. هولسیل هولسیل نو دې ته اپروول اکثره وخت اکثره کمپنیانې غواړي، یعنې دا چې دا هم ډېر ښه برخه ده. په امریکې کې څوک اوسېږي هلته توماس یا د نورو کمپنیانو نه لوکل مالونه اخلي، زر هټ هغه قیمتي شیان چې اخلي هولسیل پرې کوي، نو ډېر اسانه ایزي شی دی، مخکې ورنشي. اربیټراژ چې دی دا نو داسې وایي چې ډسکاونټډ شیانو پسې ګرځي. سوپر مارکیټ دی، پکې لاړې ولې کتل چې شي باندې ډسکاونټ دی، ارزانه دی، $10 دی یا $10 دی. نو په امازان کې دا شی وکتل دا خو $10 دی، $50 ثبت یې کړه، عکسونه دې ورته واخیستل، ثبت یې کړو. کس چې مثلا آرډر وکړي زه یې راخلي، نو سوپر مارکیټ نه یا د مخکې سوپر مارکیټ نه دې هغسې کور ته د یو بیم غوندې راوړي ایښي دي. د ډسکاونټ شیان اخیستل بیا په چېرته ګرځې چېرته اصلي شي باندې ډسکاونټ لګېدلی ترې اخلي او ساتي بیا خرڅوي، دې ته اربیټراژ. ډراپ شپینګ د بل چا مال لکه خپل سایټ باندې خرڅول، یو سایټ ته لاړې لکه شاپیفای کې یا بلکې په هغې سایټ باندې $10 دی، ته خپله ورته سټور جوړوې، په خپل ویب سایټ یې خرڅوي، دې ته $10 نوم ورکوي. تا ته چې آرډر راغی، یو کسټمر تا ته $10 پې کړه د مخې په دې آیټم باندې، ادرس یې درکړو، نو ته ډایرکټ دغه 10 نه 10 کس ته پې کړه، هماغه اډرس ورته ولېږه، ایزي کار دی ډراپ شپینګ کول. نو هغه یې اډرس ته د مخې ورځي، مال یې خراب، هغه کمپنۍ ورته مال لیږي. یعنې ستا ګټه دغه ده، تا ورته اعلانات وکړو، په خپل سایټ دې هغه شی ثبت کړو، نو دې باندې ته کولی شې چې ګټه وکړې، دې ته ډراپ شپینګ وایي. ایزي کار دی، بزنس دی. ورچوال اسسټنټ چې دی دا چایلډ ورکوي، اکثره پاکستانیان ناست دي دپاره. زما یو سټور دی په امریکې کې، زه مجبور یم چې وی ورته ونیسم ځکه چې زه وخت نه لرم. هغه LLC کمپنۍ ده، زما هغه به چلوي. نو دا معاش اخلي، چایلډ اکسس ورته ورکوه، خپل اکاونټ ټیسټینګ درته کوي، خرڅوي،
اعلانات کوي، هنټینګ کوي. دا یو همکار دی ستا ورچوالټي چې ته خپل اکاونټ هم ونه چلوې، دا ورچوال اسسټنټ چلوي. دا ایر بی ام بي دا دلته په دوبۍ کې زه بنګله دیش زیات خلک کوي، انډیا نه کوي. دا ډېر ښه بزنس دی. دا رینټډ دی، هر شی چې رنټ نه سي بېرته یې ورکوې په رنټ باندې. دې ته ایر بی ام بي وایي. هغه هوټل یې، کور یې، انیثینګ یې، هغه ایر بی ام بي کوه. ایر بی ام بي مثلا دا فلټ دی، ډیکوریشن دې ورته وکړو، 2 کوټې دي پکې، که د ایرپورټ څنګ کې خو بیخي ښه. نو ونیسه، کال دې ونیو دا په 40,000 درهم. شیټ که یو میلمه راشي ورته آنلاین ورته وایي چې لږ ډیکور کړی دی، منظم دی جوړ کړی، بیټ هر څه دي، شاید د میاشتې 2000 درهم، هغه د هفتې 2000 درهم ورکړي. یا څو نفرو ته یې په کرا ورکوي. یا د ایر بی ام بي دې ته وایي چې ویلې یې نیسي، بل هغه بیا په کرا یې ورکوي، یا هوټل یې نیسي، انیثینګ چې ته نیسې، که شپ یې، که کښتۍ وي، که هر شی. نو په لکه عمده ته د کاله نیسې، د 10 کالو یې نیسې، پرچونې کسانو باندې ته په کرا ورکوي کم. بیا کرپټو چې دی، دا کرپټو کرنسي چې عام دا ډیجیټل پیسې چې دي، دې باندې لکه صرافي کوي. کسان چې دي چې په دې پیسې اخلي، پیسې خرڅوي. د کرپټو جدا بحث دی، هغې کې تقریبا ما خپله 20 کلاسه درس ورکړی، هغې باندې به بحث کوو. چې ځکه چې اوس د دې نه دا جدا دی، که چېرته زه دې ته لوبلدنه وځم نو بیا مشکلات سره پیښ کېږي. دغه د بزنس د امازان چې ما تاسو ته وویلې چې د هغه نه اسانه طریقه یې دا ده چې د چین نه مال واخله، دوبۍ اډرس ورکړه، درته رالیږي. امازان ویرهاوس ګودام ته ځي، ته کښېنه کمپیوټر تر شا، خو مسلکي کوو په دې زده یې، لیست وکړه، عکسونه یې واچوه، قیمت یې ولیکه. امازان په سایټ باندې دا ښکاره کېږي، نور خلک دي، میلیونهاو خلک امازان ته ځي، سایټ ګوري، هغې نه معلومات اخلي. که تاسې چېرته راشئ د امازان په هکله معلومات وګورئ چې واټ ایز امازان څه شی دی، نو بیا به ته پوه شې چې امازان ته څومره خلک دي، امازان یا څومره کسان ورته داخلېږي. نو امازان دا ای کامرس خپله آنلاین تجارت چې دی، یو بزنس ټو بزنس دی. ته بزنسمین نه مال، مثلا بزنس ټو بزنس هولسیل مال اخلي، هولسیل یې خرڅوي. لکه ستا اینډ کسټمر سره کار نشته، عمده مال اخلي، عمده یې خرڅوي. دې ته بي ټو سي وایي. بي ټو سي چې دی، عمده یې ته اخلي او پرچون یې خرڅوي، دې ته بي ټو سي وایي. عمده یې اخلي، پرچون یې په کسټمر خرڅوي، بزنس ټو کسټمر. سی ټو سی دې ته وایي، لکه مثلا ته یو کسټمر ته مې بلم دی، ته یو موبایل اخیستی دی، زوړ شوی یا کمپیوټر یا بل شی غواړې بېرته یې خرڅ کړي، لکه فیسبوک مارکیټ پلیس باندې چې اعلانات څوک کوي یا بل کسټمر، دا هم دی، هغه هم دی، کسټمر یې په کسټمر خرڅوي. د ای کامرس دغه بخشونه دي. امازان په دغه ریجنو کې کار کوي. د یو مارکیټ پلیس دی، د یو افریقا یو مارکیټ پلیس دی، امریکا دغه مارکیټ پلیس نه لري چې په یو مارکیټ پلیس کې ثابتېږي. شاید چینا دا بل مارکیټ پلیس دی، نو د یوروپ دا مارکیټ پلیس دی، او اوشینیا یا استرالیا دا مارکیټ پلیس دی. دا دغه ډومین نیم دی، که ته چېرته په دې باندې لاګین کېږي چې په کوم ملک کې کوم کال دخوا کار کوي، دې تاریخچې دي. افغانان کولی شي، افغانستان کې ویرهاوس نشته، افغانان کولی شي دې باندې استفاده وکړي. افغانستان ته ښه دی، الاؤډ دی، افغانستان اسنادو ته اکاونټ جوړولی شي. کېنه په افغانستان کې تجارت بل ملک کې کوی ځي. دا امازان دی، سی او ای چې دی انډیلیسي په دغه کال کې شوی دی. دا جوبیز دی، فاونډر دی. په 1994 کې د امازان ډېر
د هغې ځای سټارټ اخیستی دی چې د امازان اول نوم هم په هغه وخت کې امازان نه و، امازان نوم یې بیا وروسته شو. هغې وخت کې د دې مختلف نومونه وو. نو ورو ورو دا بیا څه شی شو، دومره امپلایي په دې کې کار کوي، 3.8 بیلیونه سړي په 2020 کې دې درآمد و د امازان، او 14,000 کسان په 2020 کې کار کوي، اوس به ډېر شوي. په فبروري 2022 کې تقریبا 2.2 بیلیونه ډیسکټاپ and mobile visits all the world. 7 بیلیونه نفوس په ټول جهان کې دی، تقریبا 2.2 بیلیونه دې سایټ نه لیدنه کړې. هغه کسان چې لیدنه څه معنی وي، چاته چې په کار وي ټول انلاین اخلي. نو چې دومره غټ بازار وي، دومره کسان ورته سر داخلوي، ډېر کسان دي چې دې نه خریداري کوي. هېڅوک، زه خپله اکثره داسې شی امازان نه اخلم، ایزي درته راوړي، یو صحیح اصلي مشکل نه وي او ارزان وي. نو 2.2 بیلیونه خلک دې نه لیدنه کوي. زیات یو اس اے کې قوي بازار دی، څوک چې هغه کسان چې امریکې کې اوسېږي نو بیخي ورته ښه چانس دی. کولی شې ته په اسیا کې اوسېږي، په امریکا کې اکاونټ جوړ کړه، مشکل نشته. 1.8 بیلیونه پاکې چې روزانه دا لیږي بسته‌بندي کوي چې کسانو ته تقریبا 1.2 بیلیونه ډالر د روزانه دا خریداري کوي، داخلي لري. 7.5 میلیونه سیلر لري، اکټیو سیلر یې 2.5 میلیونه دي. سیلر چې اکاونټ یې جوړ کړی بزنس کوي، 2.5 میلیونه نفر بزنس کوي. خیر دی که ته یو تم شلې داسې کسان دي د میاشتې 2 لکه ډالره ګټي، ته هم پکې ځان واچوه، که د یو چا سره شریک شلې، مشکله خو نه ده که نه. که 1 لک 2 لکه دې پکې پښتانه شي، 1 میلیون دې پکې پښتانه شي، خو مخ ته یې بوځه. 350 میلیونه پراډکټس لري. پراډکټس دا معنا نه چې زر قلم حساب کنه، قلم یو پراډکټس دی، ماوس بل دی، موبایل بل دی، موټر بل دی، دا پراډکټس دومره شیان دي چې خرڅ او مرغۍ پوی چې وایي غواړي پکې شته دي، رښتیا شته. امازان سیلز 12 میلیون، د امازان 12 میلیونه امازان خرڅوي په دغه نه، دا د امازان پراډکټ دی چې لکه ټابلیټس او بل د خپله بعضې پراډکټس چې د پورې مربوط لري د خپلې کمپنیانې دي. باقي مانده چې دي 338 میلیونه، دا ما او تا او احمد محمود خرڅوو. په هر سکند کې 4,922 ډالر امازان ریکارډ لري، دا سیل کوي هر سکند کې، یو سکند هره ثانیه کې، په یو دقیقه کې دومره. نو په یو ساعت کې دومره سکند هغه کوي بس خرڅ کوي. تقریبا د 100 ملکو نه زیات امازان په کار کوي چې هغې کې دلته لینک پیدا هغه اډرس په دې بدل شوی چې 100 ملکونه. دا خو هغه شی دی چې په پښتو هم بعضې معلومات دي که څوک په پښتو لولي، چې دې دا فاونډر دی کاډابرای، مثلا د امازان لومړنی نوم بیا امازان شو. کولی شي پښتو بیا څوک معلومات لري دا کولی شي. نو دا تیوري کورس دی، که چېرته غواړې چې موږ سره په پیډ کورس کې عملي کورس چې هغه پراکټیکل ورته وایي چې موږ پراکټیکل درس ورکړی دی، په هر لیکچر باندې زیات غږېدلي یاست، نو په هغې کې موږ سره کولی شي برخه واخلئ او
په دې کې موږ داسې بحث کړی چې بیخي هغه اکاونټ هم جوړ کړی دی A نه تر Z پورې، بیا مال اخیستی دی، سپلایر سره رابطه کړې ده، بیا مال ثبت کړی دی، بیا امازان سره رابطه کړې، امازان ته مال لېږلی دی، بیا پیسې راته راغلي، یعنې ټوله کیسه یې په دې کې شته ده. د امازان داسې نه دی چې په یوټیوب کې دا زده کول یې ځکه ناممکن دي چې هلته هغه ویډیو سټپ بای سټپ نشته چې ته چې کوم غواړې چې کوم کورس، خو دا معنی چې سټپ بای سټپ دی چې موجود وي قدم په قدم. یوټیوب کې وخت ډېر ضایع کېږي، بل تا خپل مطلب ته نه رسېږي. صحیح ده، ته په یو مشکل دپاره یو 10 ویډیوګانې مجبورې وګورې، چا دې کله وکتلې تا ته بل مشکل پیدا شو، دا وخت وګوره او بل دا ستا سټپونه مراعات نه شوي، یو ډېر وړوکی شی درته ځکه ډېر غټېږي، یعنې مشکلاتو سره مخ کېږي چې والا دا به څنګه شي، دا به څنګه حل شي. نو د دې دپاره مجبور یاستئ چې تاسې مهمه نه ده تاسې ما سره کورس وکړئ، مهمه دا ده پښتنو، افغانانو، پښتونخواورو چې په کوم ملک کې اوسېږئ، نو تاسو امازان زده کړئ، دغه بزنس وکړئ، ډېر ایزي اسانه دی. کولی شئ چې په هر ځای کې په هر بخش کې تاسې د دې نه معلومات راوړئ. نو دا هغه تیوري معلوماتو چې ما تاسې ته درکړه چې تیوري لکه الف نه تر یا پورې EB وه، EBM وه، اربیټراج وو، ډراپ شپینګ وو، ورچوال اسسټنټ وو، کرپټو وه، بعضې معلومات ما تاسې سره شریک کړه. نو که غواړئ پیډ کورس کې تاسې موږ سره داخله وکړئ، ما هلته تاسې ته نمبر هم پرېښی دی، د وټساپ میل اډرس هم شته، نو کولی شئ رابطه وکړئ، تاسې پیډ کورس زده کړئ په یو میاشت کې، واقعا ځان په امازان باندې پوه کړئ چې څه کوي او څه دپاره یې استعمالېږي، او څنګه موږ کولی شو چې د خپل بزنس یا د خپلې وظیفې په څنګ کې د امازان نه پیسې وګټو. نو دا د هر کس دپاره جدا یا هر کس جدا ذهنیت لري، فکر لري. شاید زه ونه توانېږم، زه استاد یم په یو شي باندې ونه توانېږم امازان نه پیسې ونه ګټم، خو شاګرد ذهن په یو پراډکټ ډېر ښه ورسېږي چې راځه دغه راوړه، یو انتخاب یې وکړي، په هغه کې هغه میلیونر شي. دا د هر چا جدا فکر دی، په دې کې چې څوک ښه فکر لري او ښه انتخاب لري هغه پکې ډېر مخکې دي، چې څوک پکې ښه فکر لري، ښه انتخاب لري، نو هغه مخکې دي، هغه کولی شي د دې نه پیسې په اساني سره وګټي. اساني هم دا ده چې $500 سرمایه پیدا کړه، ځان ته اکاونټ جوړ کړه، انتخاب وکړئ چین کې چې شی دې مال یې چین کې، په لوکل غواړئ په لوکل نږدې هر شی دې انتخاب کړه، خپل نوم دې پرې ووهه چې په دې نوم که دا راته که کسټمایزیشن د لوګو کې PL کې پراوټ لیبل کې، نو هغه واخله امازان ویر هاوس ته یې ولېږه، دې عکسونه وغواړه، یې خپل عکسونه واخله، او که نه تا ته سپلایر عکسونه رالیږي، هغه عکسونه په خپل سایټ باندې ثبت کړه، هغه د امازان په سایټ باندې اټومیټیک تا خو د هغه په سایټ کې اکاونټ لري، اټومیټیک شو کېږي. د هغې شو کول نه بعد نو ته کولی شي په دې باندې نور کسټمر راځي هغه ګوري. ما درته ویلي چې 2.2 بیلیونه خلک په میاشت کې د امازان سایټ نه دیدن کوي، نو دا چې چاته خلکو بیکار نه دي، یو څو ورته په کار دي، هغې سایټ ته لاګین کېږي، خپل معلومات ترلاسه کوي. نو 2.2 بیلیونه خلک چې دې ته لاګین شي، 1 میلیون 2 میلیونه چې خاص بیلیون، خو لا پرېږده بیلیونه چې زر میلیونه ته یو بیلیون کېږي، دا انتخاب وکړي، دا یو شی واخلي، نو دا ډېر غټ کار دی. نو هر هغه شی چې یو پراډکټ ستا کامیاب شي، یو پراډکټ یو نه 5 واخله، 10 واخله، څومره پیسې لري سرمایه پکې زیاته بنده کړه،
یو قلم واخله، یو ماوس واخله، یو پنسل واخله، مثلا یو پرنټر واخله، یو بل کمپیوټر واخله، یو شی 10 رقمه پکې واچوه، 500 سوه دانې، 300 سوه دانې، 200 سوه دانې د هر بخش نه راوغواړه، لیسټینګ وکړه. نور ورته ځان خرڅوي، که ښه ډېر بېکاره یې خپله خرڅوي، هلته لیسټینګ وکړه، راوړه په کور یا په دفتر کې دې کېږده، یو کس ورته ونیسه، دې خادم راکوه چې کمپیوټر ته کښېنه چې اډر راته اډر فلفل کوه، نو مخته ځه او کس ته یې لېږه او پیسې هم ترې اخله. که ایف بي هم کوي، که ایف بي یې کوي نو امازان ویر هاوس ته یې ولېږه. د امازان ویر هاوس تاته کولی شي چې هغه خرڅ هم کړي، پیسې هم واخلي، که چېرته چا نقص و مشکل پکې وي ریټرن یې هم کړي، هر شی په امازان دی، ویم ساتي درته. خو امازان دغه 3 میاشتې چې د کال نومبر او دا ډسمبر، اکتوبر او نومبر او ډسمبر دغه میاشتې چې دي، دا نو لږ په امازان کې چې هغه تېرو 9 میاشتو کې چې د سټور پرایس یا شی تاته په کرایه ساتي 0.15 ډالري کیوبیک، نو په دې 3 میاشتو کې تقریبا بیا د دې ځکه چې بازار ډېر ګرم وي، 3.5 ډالرو ته یو کیوبیک هغه رسېږي، کرایه رسېږي. نو ښه وخت دی دا میاشت دی، که تاسې غواړئ چې اکاونټ جوړ کړئ نو بزنس ته خپل شروع وکړئ، انشاءالله چې 100% کامیابېږي. او په دې کې داسې څه نشته چې هغه پکې سخت دي، ډېر ایزي اسانه. ما بیا هم درته وویل چې دا د کس پورې ارتباط لري، چې کس څومره تکړه وي هومره کولی شي د اساني سره پیسې په بازار وګټي. فکر ذهن، د هر چا فکر او ذهن جدا جدا دی، چې هغه څوک ښه فکر لري په اسانه سره هغې باندې پیسې ګټلی شي. دا د دې یو تیوري ده چې انډیویجوال او پروفیشنل اکاونټ چې هغه اکاونټ څنګه جوړولی شو، د هغې سټیپونه دي. سایټ ته به لاګین شي، که اسناد غواړي، بیا پراکټیکل کې عملي پرې ما کار کړی دی، تقریبا 5 لیکچر دی چې موږ څنګه کولی شو اکاونټ جوړ کړو، کوم ډاکومنټس ته ضرورت دی، مارکیټ پلیس پرې جوړ کړو. دا د هغه د اکاونټ جوړولو یو سلایډ وي، چې ځکه دا سلایډ مې ځکه جوړ کړی چې بعضې شاګردان یې چې د دې نه نقطه هم ډېر ښه اسانه نقل کوي، هلته ورته مشکل وي، بیا دې کولی شي چې